نو وای ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل زه تا ته د جنت د خزانو سوه خزانه در وښیم د جنت د خزانو سوه خزانه وای فقلت بلا یا رسول الله ولې نه یا رسول الله خود یې راوښیه الله رسول ته وفرمایل لا حول ولا قوة الا بالله د بخاري او د مسلم حدیث دا د جنت د خزانو سره معنا یې څه ده معنا دا ده چې یا الله رب العزت زه د ګناو بچاوېږم دا زما کمال نه دی دا ته ما بچاوې او زه چې کوم لمن زکات روزه حج عمره جهاد تبلیغ کوم دا زه خپله نه کوم دا ته ما ته طاقت راکوې اوس یو سړی وایي یار الحمدلله زه زنا نه کوم بس زه ډېر ښه یم شراب مراب هم نه کوم لا حول ولا قوة لا حول دا معنا ده چې یا الله زه هېڅ نه یم دا تا راګرځولی یم او ولا قوة الا بالله زه هېڅ قوت نه لرم د تهجد و د روزي و د تبلیغ و د جهاد و د پلانې و د پلانې دا الله ما ته قوت را کړی دی الا بالله دا الله را کړی دی دا یې معنا صحیح شو بل حدیث کې بیا راځي ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه تورې خو تیر شو چې ما درته وایي سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله د الله رسول ته ابراهیم علیه السلام وویل ول ستا امت ته ووایه زما سلام وایه ورته ورته دا تورې ډېر وایاست لا حول ولا قوة الا بالله ډېر یې وایاست دا د جنت باغونه دي باغونه دا ته یې ډېر وایاست لا حول ولا قوة الا بالله علامه سمرقندي صاحب فرمایي پر ملایکو باندې عرش ډېر دروند شو ملایک خو د عرش د رقم نیولی دي بیا الله ته خواست وکړي چې الله در سره ستړي سو ستومان دروند سو را باندې الله ورته وفرمایل سبحان الله ډېر وایاست صحیح ابراهیم آدم علیه الصلاة والسلام چې کله الله پیدا کړي د چینک وکړي یعنې ځای نه بولي دا چې وکړي بیا الحمدلله وویل الحمدلله دا چینک علامه د دې د صحتمند سړي علامه ده الحمدلله یې وویل بیا نوح علیه الصلاة والسلام چې خپل قوم ته دعوت ورکړي اولنی دعوت د لا اله الا الله دو خپل قوم ته ورکړي بیا ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې خپل زوی علالوی اسماعیل علیه السلام بیا د جنت سلاب سره راوستی د چی پر وای الله اکبر دا قصه جبرئیل امین علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته وکړه والملائکه سبحان الله او آدم علیه الصلاة والسلام الحمدلله وای نوح علیه السلام د لا اله الا الله پیغام خپل قوم ته وړاندې کوي او ابراهیم علیه الصلاة والسلام الله اکبر وای صحیح پیغمبر څنګه دا قصه واوري دا وای لا حول ولا قوة الا بالله لازم تشمن جرم کله وای لا حول ولا قوة الا بالله بس الله رسول ته جبرئیل امین علیه السلام وویل چې الله وایي ستا امت وایي ستی ذکر دادی سبحان الله دا ملائکو د عرش الحمدلله د آدم علیه الصلاة والسلام لا اله الا الله د نوح علیه الصلاة والسلام الله اکبر د ابراهیم علیه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة الا بالله د محمد رسول الله لازم اوستا ذکر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله ٹھیک شو دا ذکر څونه انتیک ذکر درو شو او دا لا حول ولا قوة الا بالله دا جنت خزانو سیوا خزانه ده بخاری او مسلم حدیث ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام علامه شمس الحق افغانی صاحب لیکلی دی پیغمبر علیه السلام په خپل دوره سلواره لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله کله لا حول ولا قوة الا بالله سمخکم تورستا بیا سبحان الله والحمد لله واستخ مشتخ وای الحمد لله ونستو دا رقم کچیر مخت سبحان الله را سبحان الله والحمد لله یعنی معنا او الحمد لله او لا اله الا الله او الله اکبر او لا حول ولا قوه دا معنا ده په پښتو کې ټیک سولو نو کچیر د لا حول ولا قوه الا بالله سمخ کی تورستا بیا ولا حول ولا قوه الا بالله وای او کنست خالي لا حول ولا قوه الا بالله وای بیا و مو وای مش خلق دغه ولا حول ولا قوه الا بالله نه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله ها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله ٹھیک سلو پیغمبر علیہ السلام علامه شمس الحق افغانی صاحب فرمای پیغمبر علیہ السلام په خپل دوره کې څو سلسله واره وای نو ما ته څو واره وای صحیح بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام عجب انتک خبره ده یو سړی دی الله زوی ور کړی یو زوی دی یو سړی دی الله یو دکان ور کړی دی یو کور ور کړی دی الله رب العزت شایسته کور والا ور کړی ده شایسته باغ معنا ما خاطی چې فیسبوک په معنا یعنی فرمانبردار اطاعت والا
حیاناک شرمناک دا هغه رقم کور بل یعنی نعمت الله در کړی دی الله نعمت در کړی دی ته دا نه غواړې چې الله زما څه زما یو زوی واخلي زما موټر واخلي زما کور واخلي زما دکان واخلي زما جایداد واخلي زما کاروبار واخلي زما بابا وادي رسه واخلي ځه پسې خو نعمتونه دي زما غاښونه زما غوږونه زما سترګې زما ګوډې صحیح شو دا نعمتونه دي دا غواړي چې الله زما څه نه اخلي الله رسول فرمایي لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایي بیا الله نه در څه اوس نو خار سړي ته خپل بیا نعمتونه ستنو چې د چا یو زوی دی د څوک سره زوی لري نه یو لوري ده دی وایي چې یاره خدای پاک دا غره سوا نخلي دا غره کوم پسې ځ چې هر نعمت دا غواړي چې خدای ماته برقرار را وساتي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله بیا د الله رسول فرمایي دا لا حول ولا قوة الا بالله د نن یوې بیماری دوا ده لا حول ولا قوة الا بالله د نن یوې بیماری دوا ده کم سے کم بیماری سنن کبرا مولوی صاحب فرمائی کم سے کم بیماری ٹینشن ختمه ده فکر برابر ده خلق نه پښتانه وای فکر مې نه دی برابر بس پریشان یم ټینشن کیم بډیر دماغ بس بوج دی کم سے کم بیماری دا د الله رسول فرمای نن وی بیماری دی د نن وی بیماری دوا ده کم سے کم بیماری دا د ستا ټینشن در ختمه لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله بیا د الله رسول فرمای یو سړی تنگ دست دی لاس تنگ دی ماښام ګوله په خواري پیدا کیږي د الله رسول فرمای لا حول ولا قوة الا بالله ډیر وای الله بستا تنگ دستی در لري کې تنگ دستی ته چې کوم ریړۍ چلای ته چې کوم رکشا چلای ته چې کوم کریم موټر چلای په کرایه کې ټیکسي چلای د چا سره مزدور یا ملازم یې بل ستا گزاره نه کیږي لا حول ولا قوة الا بالله وای الله رب العزت بستا تنگ دستی ستا فقر ستا غربت به الله رب العزت در لیدي الله رب العزت در لیدي که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ